السلام علیکم درنه ټول بخون نن وړو فیسبوک ریپورټینګ برای چې موږ څنګه د اسلام خلاف اکاونټ چې کوم دی ریپورټ یعنی خاتمي کو دنه مخکې پیج نه هم ست ویډیوګونه اپلوډ هم واچ کولای شو یوټیوب چینل نه هم ویډیوګونه اپلوډ هم واچ کولای شو څونه غاړ سترونګ اکاونټ هم ریپورټ کړه څونه هم اسلام خلاف اکاونټونه سکرونه کتل شو لوند سکول ډاون کې دا اکاونټ هم دی دنه برابر اکاونټ هم خان بس سترونګ اکاونټ چې هم ریپورټ کوو نو ویډیو مطلب مدرس کړو کتره شموله دا مرګ درې لیکونه سند کړي دا سه هر کس مولا دوه درې لیکونه ډیلی سند کوي اسلام خلاف اکاونټونه دلته سمو چې کوم د آی موبایل آی می دا مس بلاک شي یو مس چې کوم موبایل د کور نه کوي دلته ستاسو چې کوم د ریپورټ فول طریقې د خو سټپ بای سټپ تاسو کله هم دا اکاونټ لمخ لارو شي په خپل هم ریپورټ کولای شو په دې طریقې سره اکاونټ په اوپن کوچ کله اوپن کو هاوی چیک وته سو کوم دا ریپورټ پرابلم آپشن دا ونه کلیک وکړو دا به طرف سلیبریټي اته کې مطلب چې کوم زوته لګوم سکرونه کتره شو اکثره چې کله ګستاهي کوي نو دا پوسټونه دا کوي دا به تاسو ټاک کړول نو مې نه اخلم ریفریش په کوندو بیرازي مې لګاو ته طریقې سره ریفریش په بار کو چې کله هم ریپورټر کو هر ریپورټ نه بس ریفریش لګاو ولنه دا چې کوم مطلب د وایلیشن پوسټ وي اسلامي خلافي یا نور ته مطلب لاغه براون فکچر وي هغه نه تاسو فکچر وبوسو دا به لګوند کروپ کله کروپ کړه نه وي اکثره به د سپکیږي نه اټ کیږي نه اٹیچ فایل کې چې څومره هم دا وایلیشن پوسټونه کړي هغه دوه درې فکچر وبوسو دا طریقې سره دنه بعد به راشو فیسبوک پر سیټینګ ته باندې کوم ریپورټ پرابلم آپشن دا ود کلیک کنټینیو وکړو پروفایل باندې کلیک وکړو برا کوم دا ډسکرپشن آپشن دا کې به پلی پیسټ کو او اچ کوم لینک ته اوله او فکچر وته اډ کو سند مې کلیک وکړو چې کوم دا پلی اډو پر ډسکرپشن کې مرکړي په ډبل کلیک وکړو دا به کاپی کو اوس مې ریپورټ سٹارټ کوو پر 3 ډار باندې کلیک وکړو اذا به راشه هډ سپیچ کوم آپشن کا تر شو په دا باندې کلیک وکړو کوم درم نمبر آپشن دی دا باندې کلیک وکړو د اسلام خلاف چې څومره هند پوسټ نه کړي دا ریپورټ پیډن کو ادا چې کوم سټوري او د چې کوم پوسټونه ویډیو وی هر نمبر چې کوم څومره د کړي دا به ډن کو ادنه مطلب لکه د څنګه فکچرونه مو دوه ریپورټ نه ډن کړي یو په دغه کې دوه غلطي یو کوم اسلام خلاف دغه کړي او دوان چې کوم دغه کوم جسم د مطلب لغن براون فکچر دی ته مطابق ریپورټ می پیډن کړو کلام تاسو ریپورټ په صحیح طریقې اډن کو 100% به اکاونټ ریپورټ کیږي ختمي کیږي دا صحیح نه چې دا غلطیو کړې وي مطلب د مطلب اسلام خلاف ورزي کې پوسټ کړې وي او تاسو به دا ریپورټ ډن کو مطلب چې د سپلوس کا سره هارو دا به فیسبوک چې کوم دې نه سیو کوي تاسو چې کوم آی پی ایډرس ته موبایل تاسو سره بلاک شي چې کوم فیسبوک نه اکاونټونه بار ریپورټ لګاو انا به ریپورټ کور هم نه کوي که پاکه څومره هم ولې وایرشن غلطي به کور نه کوي ځکه چې د مخه څه ډکونه غلط لګاو ریسکونو کتل شم ریپورټ به سٹارټ کړه کله صحیح طریقې ریپورټ سٹارټ کو 100% به ختمي اکثره موږ مرګ بار بار ریپورټونه لیکونه لګي دی وجه موږ پیټرس هم لاګ شنو ده ریپورټینګ طریقه او سټپ بای سټپ طریقه دا کې تاسو هم نه پوهیږئ موږ واتس اپ کې میسج کولای شو میسنجر کې هم میسج کولای شو ریپلیس له 100% ملي څومره هم اسلامي خلاف اکاونټونه اجازه نه پر 100% به ختم زموږ سره ان شاء الله سکرین کتل شم ریپورټ سٹارټ کړه نو دا طریقې سره څومره هم دنه واسطه په اسلام خلاف نه نور هم فیسبوک کمیونټي خلاف اکاونټونه وي هم ختميږي زموږ سره ختميږي هم ختمول شي سره نیکسټ ویډیو هم ویډیو اپلوډ کوو څومره هم موږ سپورټ کوو ویډیو شیرینګ کوو امر تاسو هم سپورټ کوو ډیل خوندور ویډیو اپلوډ کوو چې کوم ویډیو سګورو شیر آپشن نه کلیک کوو سټوري نه هم پرې د شیر کو او فیسبوک پیج نه هم پرې دا واتس اپ ګروپونه سیټینګ کې کپی کوته پیسټ کو سکرین کې کتل شو د اکاونټ نو مار سچ کولای شو نو د مور ریپورټ سٹارټ کړه د نه مخکې مو هم ډېر اکاونټ ډېر چې کوم د اسلام خلاف اکاونټونه د مو ډېر ریپورټ کوو د نه واجب کوم څه خپل اکاونټ ریپورټینګ د پر جوړو ان شاء الله په باندې هم ویډیو اپلوډ کوو چې ریپورټینګ کم اکاونټ ریپورټینګ اکاونټ پر کم ریپورټ سوري کم اکاونټ کم سیټینګ دا ان شاء الله په باندې هم ویډیو اپلوډ کوو په دا ویډیو باندې شیرینګ راول کمنټ لایک راول ان شاء الله هغه ویډیو ته هم زر تر زر اپلوډ کوو سکرین کې کتل شو ریپورټونه هر سری وي کتل شو کله هم اکاونټ ریپورټ شوی نه وي نه چې کوم سپورټ باکس ته غاډر خایم سپورټ باکس له کله رو شو سکرین کتل شو ته کې دا باندې کلیک وکړو روند کوم د سی آپشن کتل شو شنه لکه دا باندې کلیک کله ډیلیټ آپشن ولی سوري بلاک آپشن د اکاونټ نه دی ریپورټ شه مطلب ریویو کې فیسبوک ټیم لا اذا کتل شو زه درخواست سکرین باندې بلاک آپشن مولا راست مطلب د تر اوسه پر نه ریپورټ شه مطلب ریویو کې فیسبوک ټیم نه چې کله د ریپورټ شه خاطر شه د صرف ډیلیټ آپشن ولی بلاک آپشن نه ورولی زه تابر ته ویټ کوم نو سمورولو چې کوم د اکاونټ دفن شوی نه ختم شوی دی 100% دینه مخکې د اکاونټ هم بل هم ختم شوی چې کوم د پروفایل چینج کړی ما اکاونټ تر څه کتل شو په باکس کې ته موږ کوم پوسټ کړو نو مورولو کوم اکاونټ ته دا 100% ختم شوی دینه مخکې هم د ریپورټ اکاونټونه ختم کړي سپورټ باکس هم درخوایم دا کې سی آپشن کتل سی آپشن باندې کلیک وکړو ډیلیټ آپشن مطلب بلاک آپشن چې کله نه ورولی اکاونټ ختم شوی نو دا طریقې سره
دې نه د بل چې کوم اکاونټ دی سکاتره شو بلاک اپشن یې راوسته به دې موږ ریپورټونه ډن کړل دی له فعل هم نه ختم شي چې کله دا ختم شي نو دا به هم فیسبوک یوزر هلته راوړي. نو دا طریقې سره څومره هم سره اکاونټونه چې اسلام خلاف د ریپورټ په ډن کوو. که بیا سټرونګ اکاونټ موږ لینک سینډ کوو انشاءالله موږ په هم ریپورټینګ کوو 100% زموږ سره به اکاونټ ختموو. نو د ریپورټینګ طریقه وه نو ویډیو که خوښي لازم مخکې سره شیر کړو چې کومه پیل دا هر څه د ویډیو په ډسکرپشن کې استعمال وي دا ځای کاپی کو په ډسکرپشن کې یوټیوب چینل لیک ته هم ضرور سبسکرایب کو. دا اکاونټ فیسبوک یوزر دفن شو. دینه مخکې مو هم ډېر اکاونټونه ریپورټ کړي سټرونګ اکاونټ انشاءالله 100% به ختموو. دینه مخکې دا اکاونټ هم اسلام ګستاخي کوي نو دا هم ختم کړو. او دا طریقې سره څومره هم سره فیسبوک کمیونټي خلاف پوسټونه ورځي هغه د بره ریپورټ لګولو شابه 100% ختمېږي. چې کوم ریپورټینګ د بر اکاونټ جوړېږي سټرونګ اکاونټ په هغه انشاءالله ویډیو اپلوډ کړه. دا ویډیو باندې شیر لایک کمنټ